سر کې ساسانه غوندې ښکاري رسول یې سر ته ګرانه غوندې ښکاري نه هغه راځي نه زه ورځم تپوس ته نه هغه راځي نه زه ورځم تپوس ته دا کیسه راته سورانه غوندې ښکاري دلته شته دی د مجنون د خپو خاپونه دلته شته دی د مجنون د خپو خاپونه دا صحرا راته ودانه غوندې ښکاري مشغولا لرې راشه د یار خیاله زړه مې ستړی او ستومانه غوندې ښکاري نو ستړی خو نه یو خوند د دې پروګرام نه اخلو خالد اسرت صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي موږ ته خپل خوندور شي نو خالد اسرت صاحب لکه اوس مې زندګۍ طرف ته بیایي پوهېږم لکه اوس مې زندګۍ طرف ته بیایي ستا مینه مې د ځان سره ځوانۍ طرف ته بیایي او چینار چینار ځوانۍ دې یم د ګوتې نه نیولی چینار چینار ځوانۍ دې یم له ګوتې نه نیولی په پورته مې د ځان سره سپوږمۍ طرف ته بیایي او که هر څومره منکرم د یار حسن مسلمان کړم که هر څومره منکرم د یار حسن مسلمان کړم باغي باغي فکرونه مې خدای طرف ته بیایي او پښتون جانان نزار شم خدای عادت پکې دی پښتون جانان نزار شم خدای عادت پکې دی وړې وړې خبرې دشمنۍ طرف ته بیایي او ښه نیت د سړي سوری وي نیت ښه لره خالده بد نیت سړی په خپله تباهۍ طرف ته بیایي خیر دی جانانه زه به خپلې سترګې وتړم زه به دا خپلې شونډې کلکې کلکې وګنډم زه به په زوره ستا نامه د زړه نه هېره کړم چې ته دا غواړې زه به دا سختي هم تېره کړم بیا هم جانانه که زه تا محسوسولی شم تا په خندا خندا خوبونو کې لیدلی شم په پټو سترګو دیدنونه ستا کولی شم بیا به له تا نه صبرېده زما د وسه نه وي بیا به له تا نه بیړېده زما د وسه نه وي که بیا هم وایې چې ما هېره که ما مه یادوه بیا ګل ته ووایه چې ګل دې خوشبویي نه کوي بیا نور ته ووایه چې نور دې رڼایي نه کوي بیا اور ته ووایه چې اور دې سوځېدل پرېږدي ستور ته ووایه چې شپه کې ځلېدل پرېږدي که ته دا وایې چې دا هر څه د فطرت برخه ده بیا زما هر یو کار زما د محبت برخه ده خو د پښتو په یو ټغر کار د مینې په تارو ګنډه د زړونو پرهرونه روکېږي دا بې مینې زندګي دې رانه وژني د مینې په تارو ګنډه د زړونو پرهرونه روکېږي دا بې مینې زندګي دې رانه وژني دشمن درته د مکر او فریب د زهرو ډک دی ستا لاس دی او ستا لاس کې د پردو خلکو ټوپک دی په ځان هم نه خوږېږي زړه د سنګ د کاڼي کلک دی خپل ځان ته دې پخپله اچولي دي اورونه د خپلو دشمن شوي پردي دې رانه وژني خپل ځان ته دې پخپله اچولي دي اورونه د خپلو دشمن شوي پردي دې رانه وژني په اور د جهالت دې کړه د علم شمې بلې راپورته کړې بیا د پتنګانو ډلې ډلې دا سختې د ژوندون په هنرونو کا بدلې الوت په پورته وکړه مسخر کا اسمانونه د نر بابا بچیا بې ننګي دې رانه وژني الوت په پورته وکړه مسخر کا اسمانونه د نر بابا بچیا بې ننګي دې رانه وژني لا اوسم د وخت واګي ستا په لاس کې دې نیک بخته لا اوسم ته بادشاهي لا ګزار نه له تخته لا اوسم خپله برخه اخیستلی شي له وخته د ذهن نه دې وشلوه د یرې زنځیرونه خالده
گنی دغا غلامی دیران وجنی د ذهن ندی وشلوا د یری زنزیرنا خالدا گنی دغا غلامی دیران وجنی یو سندره ده د امید په نوم باندې رانجمین صاحب راته سمیرا کړې ده ژوند د دردونو نوم دی د تکلیفونو نوم دی تیرې د حد نه چې سیوا شي نو سحر راځي ورځ د اختر راځي زما دلبر راځي تیرې د حد نه چې سیوا شي نو سحر راځي ورځ د اختر راځي زما دلبر راځي خدای به یو ځل رڼا رڼا کړي دا تیرې د هجر جانانه تیرې بشي دا ورځ یو شپې د هجر وږمې وږمې د سپرلي دا لامې د سپرلي لکه مودو پس چې خپل کور ته مسافر راځي ورځ د اختر راځي زما دلبر راځي سترګې د تورې شونډې د سرې کا سترګې تورې که هېڅ غم مه کوه شونډې د سرې کا سترګې تورې که هېڅ غم مه کوه د خپلې مینې قربانۍ باندې ماتم مه کوه عشق امتحان غواړي زړه غواړي ځان غواړي ډوب چې دریاب کې شي لاسونو لا ګوهر راځي ورځ د اختر راځي زما دلبر راځي حالات که هر څه کوي کړي به څه کولی نشي تاریخ ګواه دی پښتانه څوک روکولی نشي دا سلسلې د ژوندون دی مرحلې د ژوندون نور پسې سوری وي په سوري پسې نمر راځي ورځ د اختر راځي زما دلبر راځي دا هر طرف ته خاموشي خاموشي حاصل ده زړونو کې اور مټو کې زور بېوسي حاصل ده بس یو طوفان خالده دی را روان خالده دا چې وږمې ده په سرلي ده لر او بر راځي ورځ د اختر راځي زما دلبر راځي ژوند د دردونو نوم دی د تکلیفونو نوم دی تیرې د حد نه چې سیوا شي نو سحر راځي زما دلبر راځي ورځ د اختر راځي نور لمن صاحب په خوا د راخونډه زموالو انځرانو خوړه د ګلابونو او ګلانو خوړه ستا ګلابونه او ګلان څه شو دا ستا د غاړو انځران څه شو خراته یاد دي ستا دا سپینا لمن چې و د سپینو سپینو شګو ډکا سپینو بو کې د دا سپینې شګې لکه شیشه د ملغلرو ډکا خراته یاد دي سماشم نوما تب ماشم شوي لوبې دې را سره کبه خپه شم په ژړا به شمه دغه
دغسې ته هم جړېدې راسره همزولي ټول به ستا په غاړه ناستو څنګ به دې شور کړو خندېدې راسره که به زه سیله مازدیګر وتم ته به په هره لاره تلې راسره مونږ به پاس که په اسکول کې شولو مونږ سره تا هم خوشحالۍ کړي دي تا به جولۍ مې کړه د ګلو ډکه مونږ اسکول کې پې سیالۍ کړي دي زما د پیغلو پرده داره خوړه د مشرانو شان هوښیاره خوړه لکه چې څنګه مشران لاړه دغسې ستا هغه دوران لاړه کچه کورونه د پاخه کړه زمون خو ځان د خاورو سره خاورې کړلو زمون د دوه چته بنګلې په ارمان د خاورو سره خاورې کړلو زما د کلي ګیله منا خوړه منم زمون نه مرور خوبۍ که راته خوله باندې وژلې نشي پټ په زړګي پر هر خوبۍ مون خود غرضه خود پرسته خلکو ستا د وجود نه جایدادونه جوړ کړل مون قاتلان ستا د ښایسته د کلي مون ستا سینه باندې کورونه جوړ کړل ستا سوری شوي کندې کندې وجود ما نه ګیله کوي پیغور راکوي چې درته ګورم سوځېږم زه ماله د مینې په ځای اور راکوي لکه ساتلې مشرانو چې وي زه دې اوس هغسې ساتلی نشم خوړه اوس لاړ شه چېرته بل کلي ته خالد دې دې حال کې لیدلی نشم خپل زخمونه ښکلومه خپلو څړیکو ته تودېږم هره شپه مې شوګیره وي کله لږه کله ډېره د پردو خبرې اوري د پردو په خوله تېروځي له صابره مې ګیله وي کله لږه کله ډېره خپل غزل درته وایم چې ستاسو چم ته تللي یار ستاسو چم ته تللي یار هلته ډېر خواږه دي یار دا چې پښتانه دي یار ماته ډېر ګرانه دي یار دا چې پښتانه دي یار ماته ډېر ګرانه دي یار یو زه شوګیره کوم نور خلک وده دي یار یو زه شوګیره کوم نور خلک وده دي یار واخله دغه یو زړه مې ما سره نور څه دي یار واخله دغه یو زړه مې ما سره نور څه دي یار و چې ننګ او پټ نه ډک هغه خلک مړه دي یار خیال کې مې څه نه راځي ختم مې مازغه دي یار خیال کې مې څه نه راځي ختم مې مازغه دي یار دا چې سپین سپېڅلي دي او دا خلک د غره دي یار څومره ښکلې سترګې دي او څه اوږده باڼه دي یار زړه یې راله ستړی کړو دا څنګه واړه دي یار زړه یې راله ستړی کړو دا څنګه واړه دي یار ته او د نیازک سره سم د خوب لیده دي یار ډېره مننه بیلورو والا داسې هم دا وړاندې لاله دی حجره کې هم ویلي وم د قریش صاحب دی خو ما به د هر چا نه ګټل بیلوري ما به د هر چا نه ګټل بیلوري خو یو په تا به مې بیلل بیلوري د هغې وخت نه زه مین یم په تا دواړو یو ځای چې به کول بیلوري ستا د دې ډکې خولې خندا دپاره ما به په قص په تا بیلل بیلوري مننه ستا د دې ډکې خولې خندا دپاره ما به په قص په تا بیلل بیلوري څنګ په بانه به رانږدې شوې راته ما چې په کله شمارول بیلوري ستا نه به هیر وي ما ته یاد دي ګرانه
تا به ژړل تا به غوښتل پیلوري نن مې په ډېره موده پسې لیدو چا چې به ما نه پټول پیلوري ورته یاد شوي دي زاړه یادونه هغه سړي نن خپلول پیلوري چې به خفه شومه نیازکه ستا نه تا به په روغه کې راوړل پیلوري او خپله یو قطعه درته وایم چې زه به تا زغملی نه شم د چا سترګې شرافت تعالی ما اورې که نه زه به تا زغملی نه شم د چا سترګې زه په دې هکله ډېر شوم یمه جانانه که مې غواړې او که نه غواړې نیازکه دا مې واوره ستا په نوم یمه جانانه عابد صاحب راغواړو د عابد صاحب نه به ښکلې ښکلې شعرونه اورو بیا ملګرو غوښتنه ده چې یاره چې په دروغو خوشحالېږي په رښتیا خفه وي هغه یاران خو به له ما نه خامخا خفه وي دا د ازار په غونډۍ وختل ازار به مومي چا چې نن جنګ وکړو دا خلک به سبا خفه وي مینه به کوم زړه ساتي څومره ناکام به کوي دا خو دنیا ده د سړي نه به دنیا خفه وي او زما په کلي کې زما خوږمن زما نه لري په صحرا دیره دی زما په کلي کې څوک نشته چې په ما خفه وي اشنا د محبت د سبقونو نه خبرې اشنا د محبت د سبقونو نه خبرې د امن د کتاب د آیاتونو نه خبرې زه هم څه په خلا کې ژوندون نه کوم یارانو زه هم خپلو حجرو او جوماتونو نه خبرې او څوک شته چې تا دې خبره باندې پوه کړي څوک شته چې تا په دې خبره باندې پوه کړي انسان یم د انسان ټولو دردونو نه خبر یم او په زور د محبت باندې مثل پسل یقین دی په زور د محبت باندې مثل پسل یقین دی کسوم د دنیا د نفرتونو نه خبر یم او امین یم خو بیا هم په امن نه یم عجیبه ده امین یم خو بیا هم په امن نه یم عجیبه ده چې څوک مې په چا وجنې سازشونو نه خبر یم مېلمنو ډېره زیاته مننه کوو چې کوم ملګري ناست وو او مشاعره یې واورېده ډېره اوږده مشاعره وشوه خو ډېره په سړه سینې یې واورېده د دی هم ډېره زیاته مننه ځکه چې دوره په کنسنټریشن سره او دوره په تسلسل سره خبرې اورېدل دا ځان له یو ډېر ګران کار دی نو زه د دې ټولو ملګرو هم ډېره مننه کوم شاعري وشوه تاسو واورېده ډېره ښه شاعري وشوه او دا د دې شاعرۍ دا کومه شاعري چې نن په پښتنه سیمه باندې کېږي د دې ټول کریډټ د خدای خدمتګار تحریک د خېټې نه چې کوم ادبي تحریک راوته دی دا ټول کریډټ هغې ته ځي ځکه چې کله د معزالله خان مومند نه راواخلې تر خدای خدمتګار تحریک د حضرت باچا خان رحمت الله علیه پورې چې مونږ د پښتو تاریخ ګورو د شاعرۍ نو زمونږ شاعران ادیبان د خانانو او د نوابانو په حجرو کې د هغوی د ستاینو د پورې محدود شو دا باچا خانو چې شاعرانو ته وی چې تاسو د کم سترګې تاسو د کم دماغ تاسو د کام د تهذیب په مخ کې بوتلون کې او تاسو به دا ژبه هم ژوندی ساتئ تاسو به دا کام هم ژوندی ساتئ هغه یې راپاڅول او هغه ته دا نغمې وښولې چې مرګیه مه راځه درځمه او هغه ته دا سندرې وښولې چې زهر راله راکړه د شفاف پیاله دې لرې کړه خیر نه مې توبه شه خو دا سپي دې رانه پورې کړه دا د عبدالاکبر خان د خدای خدمتګار شعر دی دغه خلک چې کوم دی دا تسلسل لا تر اوسه جاري دی نن چې دی تاسو ټول پوهه خلک نن وخت بیا بلا سوالونه را پیدا کړي دي نن وخت بیا موږ نه جوابونه غواړي ما ته خپل یو شعر یاد شو چې د دور د سوالونو له کتاب ښکلی پیدا کا زه سوال کوم ښکلی ته جواب ښکلی پیدا کا نن موږ نه وخت بلا سوالونه کړي دي یو زمانه داسې وه چې د نن نه تقریبا 300-400 کاله مخکې وخت یو څو سواله پیدا کړي یو سوال دا را پیدا شوی چې انسان چې کوم دی انو دا د شادوګي بچی دی نو چې کومو خلکو صلحاو ته او انبیاو ته کتل نو هغوی وی چې یاره دا څنګه خبره ده یو سړي دا خبره کړې وه ډاروین بل سړي دا خبره کړې وه چې دا ټول ژوند د سیکس نه چاپېره چورلي د هغه نوم فراید دغه خلکو سوالونه را پیدا کړي او د دغې جوابونه ورکړي د هغه وخت پوهانو چې په هغې کې علامه اقبال او په هغې کې غلام محمد پرویز و دې خلکو بیا دنیا ته وویل چې انسان چې دی دکې خودي ده دکې انا ده دکې روحانیات دي او دی د خدای پاک ذات طرف ته روان دی نن وخت بیا سوالونه پیدا کړي دي زه دا دې باندې خبره ختموم چې نن مونږ ته وخت دا مونږ نه تپوس کړی دی چې الټراساونډ راغی او هغه مونږ ته ووایي چې په خېټه کې څه دي هغه مونږ خبر کړو نن مونږ نه وخت مونږ ته دا وخت هم یو سوال پیدا کړی دی چې هغه کلونینګ جوړ کړ نن وخت یو بل سوال پیدا کړی دی یو بل سوال وخت پیدا کړی دی چې هغه وایي چې دا دنیا چې کومه ده نو په دې کې چې څه وخت هم باران کېږي
نو سټلایټ مونږ ته وایي چې دې وخت باندې به باران کېږي. دا ټول سوالونه چې د دې جواب انسان په خپله نه ورکړو. نن د انسان داسې آلات جوړ کړي دي چې هغه جواب په خپله ورکوي. ځکه نن پښتون ته د داسې شاعر ضرورت دی. شاعران د پښتنو ډېر زیات مهربانان دي. شاعران پښتنو ته پکار دي ځکه چې شاعر تهذیب په مخ کې بوځي. شاعر مینه پیدا کوي، ورورولي. خو نن موږ ته د مفکر شاعر ضرورت دی. نن موږ ته داسې خلکو ضرورت دی چې موږ د دې که یو بل د دې سوالونو جوابونه راکړي. ځکه چې دا روایتي عالم څخه نشته. د دې سوالونو جوابونه به پروفیسر ازارني غوندې خلک ورکوي. وخت په سوال کوي ځکه چې ته خیالات امپورټ کولی شي خو حالات نشي امپورټ کولی. حالات به درته سوال کوي، ته به جواب ورکوي. بله پښتون ته یو بله مسله راپېښه ده چې د پښتون انډیجنس کلچرل نریټیو چې څه ته وایي، یعنې د قام بیانیه هغه مکمله موږ له دشمنان ختموي. کله چې زمونږ د دې تهذیبي ونې جړې وجني نو دا جړې د دې اجره جومات دي. کله چې د دې تنه کټ کوي نو دا د دې یونیورسټۍ دي. او کله چې د دې څانګې په بم باندې ولي نو دا د دې سکولونه دي. کله چې یو قوم مکمل ته ختمې نو هغه به مکمل یری او د هغه تهذیبي بیانیه به ختمې. نن موږ سره دا چل کېږي په دنیا کې. د بهر خلک هم پکې شامل دی او د دې ملک خلک پکې هم شامل دی. دا رښتیا ویل پکار دي. دا ضرورت دی موږ ته چې زموږ شاعران هم شاعران هم مفکران وي. هغوی د قام رهنمایي وکړي او د دې خټو نه دا قوم وباسي. ځکه چې قوم په لومړي ځل باندې د تهذیبي بحران سره هم مخ دی. موږ د ګلوبل ویلیج یا د نړیوال کلي حصه جوړ شوي یو. زموږ په لاسو کې زموږ اقدار مړېږي. تاسو کتل دې شاعرانو په شاعرۍ کې دې کې بلا شاعرانو د خپلو قدرونو چې هغه زموږ د لاس نه لکه د مړي اوسي که موږ ورله اس ورځ ورکړو د هغې ماتم یې هم وکړو، د هغې ساند یې هم وویل. په داسې ځای کې موږ ولاړ یو چې یو قدم به موږ اخلو اربنایزیشن طرف ته او یو قدم موږ په شا بوځي. اخري خبره دا کوم چې نن په دې پاکستان کې د شیرشاه سوري ارمان سر کېږي او هغه دا دی چې شیرشاه سوري دا وي چې زه به د چین نه تر بنګالي پورې جي ټي روډ جوړوم او د دې په غاړه غاړه به پښتانه آبادوم. په ښارونو کې دی به د غرونو نه راکوزوم. نن د کاریډور په شکل کې دا خبره رامخته شوې ده چې پښتون قام سره اخري آپشن دی چې پښتون د مغربي روډ جوړ کړی شي د چین نه واخلي تر ګوادره پورې او ټول پښتانه اربنایز شي. پنجابي یو ځل بیا د خپلو دسیسو سره او د خپلو مکاردوبونو سره په میدان ولاړ دی. ټول قوم له پکار دي چې څوک هم د مغربي روډ ملګرتیا کوي او د پښتون د اربنایزیشن. ځکه چې پښتون تر څو اربنایز شوی نه دی د ښارونه نه دي آباد کړي. د مثال د اوښ لرګي دی دا به قامونه سوځوي، دی به خلک استعمالوي د ځان لپاره. نن د شاعرانو او د مفکرانو دا ذمواري ده چې قام د دې خبرو نه خبر کړي او قام ته ووایي چې خلک که زموږ نه امریکنیان جوړوي نو دا هم زموږ دشمنان دي. که زموږ نه څوک ازبک او تاجک جوړوي نو دا هم زموږ دشمنان دي. موږ پښتانه یو. پښتانه د هر چا نه ښه مسلمانان دي او پښتانه په دې خاوره باندې د هر چا نه زیات مین دي. پښتون که څوک استعمالوي په هر نوم باندې دا د دشمن دی. څوک چې پښتون له سکول جوړوي، کالج جوړوي، پښتون ته د امن خبرې کوي، د مینې خبرې کوي، دا د هیرو دی، دا د اتل دی او دا زموږ اتلان دي. داسې نن پر ناست دي. موږ د دوی ټولو ډېر زیاته مننه کوو چې دوی زموږ کلي ته د امن او د مینې پیغام راوړه. ټول پښتون قام ته د امن ضرورت دی، د مینې ضرورت دی او موږ دا سوال اوچتوو. په دې باندې زه خپله خبره ختموم چې زما هر دشت کې او هر غر کې جلال دی، زما هر کلي کې مینه د جمال دی. دا وحشت پکې پیدا چا کسایله هل طلب بس دغه یو وړوکی سوال دی. جملې ونې د جدایۍ دی الله بیخ وباسي، د دې زړه چاو د زندګۍ دی الله بیخ وباسي. د ډک بازاره کور ته راغلمه خالي لاسونه بچې زموږ د غریبۍ دی الله بیخ وباسي. یوه لحظه مې په ارام د دې نه تېره نه کړه ورکې شنوم د دښمنۍ دی الله بیخ وباسي. مانه د پلار مې دا یوه خبره نه هېرېږي، مانه د پلار مې دا یوه خبره نه هېرېږي چې بې پښتو شي ضرورۍ دی الله بیخ وباسي. زړه مې درتله غواړي ننګیاله خو بس څه وکړمه، زړه مې درتله غواړي ننګیاله خو بس څه وکړمه، د بعضې مجبورۍ دی الله بیخ وباسي. اسحاق الله اسحاق صاحب ډرامه یې ورکوم بس چې د وو کې یو پروګرام پایې مشاعره یو ادبي محفل وشو، روحاني تازګي هم حاصله شوه. حقیقت دا دی چې کوم مېلمانه محترم مېلمانه زموږ راغلي وو دی موږ ته ډېر عزت راوبخه. زموږ دې ملګرو ته، زموږ دې کلي مشرانو او کشرانو ته زما خو به همدا د وایي چې الله تعالی دې د ډېر زیات نور هم عزتمن کړي. څوک چې راغلي دي دلته که هغه اورېدونکي دي او که هغه ویونکي دي. او رښتیا خبره خو دا ده چې
څنګه یو حدیث کې راځي چې دا شعرا چې دي الشعراء تلاميذ الرحمن، دا شاعران چې دي دا د الله تعالی شاګردان دي. دوی کله چا نه زده کړه نه کړي نو دا د الله تعالی ډایرکټ شاګردان دي. او دا یو خبره د خپلو شاعرانو وروڼو ته کوم چې یو پیغمبر ډایرکټ د الله تعالی نه زده کړه کړې ده، یو شاعران چې دي دا تلاميذ الرحمن دي، دا د الله تعالی شاګردان دي. نو دوی هغه چې کوم اصل کې شاعر خو وایو هغې ته چې دغه شعور تیز وي، چا چې شعور تیز وي نو هغه ته شاعر وایي. دوی د خپل شعور په رڼا موږ تر دې حالاتو هغه فریاد هم وکړو او د حالاتو حال هم راته وښو، او اخره کې چې څنګه دوی دا ووایي چې که داسې نه کېږي نو الله دې د هغې بیخ وباسي. نو همدغه خبرې دي. زه یو ځلې بیا د خپل طرف نه، د خپلو دوستانو، د خپلو منتظمینو وروڼو له طرف نه، د خپل ټول کلي له طرف نه، د صحابه له طرف نه، د دې خاورې له طرف نه راغلو ټولو مېلمنو ته د زړه د کومې موږ شکریا ادا کوو چې تاسو موږ څخه راغلئ، دا دومره اوږد وخت موږ له راکړ. الله دې تاسو ډېر عزتمن کړي. او زما به دا خواهش وي چې دا قسمه محفلونه لکه دا نن چې څنګه وشوه